د خیال انځور. د خیال انځور یا د خپرونه د شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو په اړه ځانګړې شوې ده. په دې خپرونه کې د شاعرانو ژوند ته کتنه او خپل شعري فلسفي انځور وړاندې کوي. وای زکه خو مې زړه له غمه ډک له اضطراب دی، زکه خو مې زړه له غمه ډک له اضطراب دی، خوی دې د اغزیو دی او رنګ دې د ګلاب دی. تا ودا شزنا وخت واد کېږم، یو ماتم کوم نو پست واد کېږم. یا د ادبي خپرونه هر جمعه 4 بجې او تکرار د یکشنبه د ورځې 2 بجې مه هېروئ. کندوز رادیو د ادبي ذوق پالونکي 9.6 FM. د خیال انځور. د خیال انځور اوښکې مې تویېږي د بڼو په سر، اوښکې مې تویېږي د بڼو په سر، ځان راټولومه د لمبو په سر. ځان ته به مې فکر بیخي نه و خو، ځان ته به مې فکر بیخي نه و خو، ته مې ګرځولې د لیمو په سر. هله به احساس د جنت وکړمه، هله به احساس د جنت وکړمه، سر چې کېږدم ستا د زنګنو په سر. مینه کې تر دې حده مجنون شومه، مینه کې تر دې حده مجنون شومه، خپل سر ماتومه د پردو په سر. او ستا عثمان به ستا پسې رنځور ګرځي، ستا عثمان به ستا پسې رنځور ګرځي، اخلي قدمونه د اغزو په سر، اخلي قدمونه د اغزو په سر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، مینه او درنښت مې ومنئ د کندوز راډیو د خیال انځور خپرونې درنو اوریدونکو. خدای دې وکړي چې تر دې تمه به راته روغ او جوړ یاست. لکه څنګه چې پوهیږئ موږ په لومړۍ خپرونه کې په شعر او شاعرۍ خبرې اترې کوو چې همدا شیبه را سره خوږژبی ځوان امیر محمد مبارز شاعر او لیکوال په خپرونه کې دی. مبارز صاحب ستړی مه شئ، وخت مو په خیر. مننه اختر صاحب، زما هم سلامونه او درنښت د کندوز راډیو ټول اورېدونکو ته او د خیال انځور خپرونې ته. نو الله دې چې روغ او جوړ اوسېږي. نو مننه ډېره مننه کوم مبارز صاحب. که دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي چې شاعري مو پیل کړې او څومره شعرونه مو لیکلي؟ مننه اختر صاحب، تقریبا زما خو څه باندې 2 کاله کېږي چې زه شاعري کوم او 50 شاوخوا شعرونه به مې لیکلي وي تر اوسه. ډېر ښه. څه انګېزه د دې سبب شوه چې تاسې شعر او شاعرۍ ته مخه کړه؟ اختر صاحب زه خو په لومړی کې 2 کاله وړاندې زه مسافر وم، ایران کې وم. نو دا سبب شو چې د هجرت شپې ورځې وې، نو هلته ما لومړی شعر ولیکئ په ایران هېواد کې. په کومو سبکونو کې شعر لیکئ او که چیرې امکان وي شعر راته ډالۍ کړئ؟ غزل کې مې کار کړی ده، نو سمه ده انشاءالله زه به تا ته شعر ډالۍ کړم. یعنې غزل سبک کې مو کار کړی دی؟ زه به اورېدونکو ته هم شعر ډالۍ کړم تاسو ته. وایي دلته مې ځان دلته جانان خاورې شو، دلته مې ځان دلته جانان خاورې شو، دلته مې ځان دلته جانان خاورې شو، د چا د ګلو ګلستان خاورې شو. او په وینو سور شومه په خپل وطن کې زما ښایسته افغانستان خاورې شو. او پښتونخوا کې پښتانه قتل شول، هلته ښایسته وزیرستان خاورې شو. دا شعر یو ځل بیا. مننه. پښتونخوا کې پښتانه قتل شول، هلته ښایسته وزیرستان خاورې شو. او دا عبادتونه به موسی قبول شي، دا عبادتونه به موسی قبول شي، هلته جماعت هلته اذان خاورې شو. ډېر ښه. او مبارزه نور باور بچا وکړم، زما د هیلو هر ارمان خاورې شو. مبارزه مننه. مبارزه نور باور بچا وکړم، زما د هیلو هر ارمان خاورې شو. ډېر ډېر. مبارز صاحب
څومره شعرونه مو لیکلي دي او لومړی شعر مو څه شی دی؟ مننه تاسو ته ما تقریبا سبان د 50 شعرونه زیات ولیکلي خو متاسفانه چې لومړی شعر راسره نشته فعلا لومړی شعر مو په یاد نه دی چې څه مو لیکلي دي؟ د هجرت په باره کې و مالته مسافر چې و مالته مې لیکلی و خو زه چې راتلم بس مونږ چې کله ونیولو بس هر څه مالته پاتې شول یعنې په هغه وخت ما په تلیفون کې نه لیکل صرف په کتابچه کې یاداشت کوم انشاءالله خدای مهربانه دی د ځوانانو د راتلو په هیله او د سمسور افغانستان په هیله څه باعث شو چې تاسې شعر ته مخه کړه؟ زه خو لومړی کې مخکې مې یادورې وکړه چې زه مسافر وم بهر هېواد کې ایران کې وم نو همالته زما لومړی شاعري همالته پیل کړل او د هجرت شپې ورځې یعنې هدف دا و چې تاسې د هجرت هغه فضا په تاسې باندې او د مسافرۍ هغه فضا په تاسې باندې تاثیر وکړه لکه څنګه چې مې یادونه وکړله چې دا پوښتنه ما 2 ځله ځکه وکړله چې یعنې د دې همدا یوازې همدا باعث و چې تاسې د مسافرت ژوند وکړه دلته کوم بله قصه هم وه بس هم د مسافرت ژوند و هم بس نورې قصې هم وې څومره شعرونه مو لیکلي دي؟ شعرونه تقریبا 50 نه به مو ډېر لیکلي وي خو ځانګړی خو دقیق حساب یې ما ته نه ده معلوم حساب کړی مې نه دی نه تر اوسه تاسې بریالي سوي یاست چې کتاب چاپ کړئ؟ تر اوسه خو بریالي سوي نه یو نو انشاءالله راتلونکي کې دا هیله لرو چې راتلونکي کې چاپ وي کتاب چاپ کړي انشاءالله یو شعر درڅخه اورو مبارک صاحب سمه ده انشاءالله نو شعر داسې ده وایي خفه کړم نور لزانه کلیواله خفه کړم نور لزانه کلیواله خفه کړم نور لزانه کلیواله تل پس جړېږم په ارمانه کلیواله واه دا چې د شپې په تنهایي یادونه ګورم اوښکې مې لاړې په ګریوانه کلیواله او نه دا چې زړه یې رانه واخیسته او بیا لاړه مخې راله تور کړ په جهانه کلیواله نه دا چې زړه یې رانه واخیسته او بیا لاړه مننه نه دا چې زړه یې رانه واخیسته او بیا لاړه مخې راله تور کړ په جهانه کلیواله اختر صاحب وایي دا منم چې مینتوب به ډېر اسان کار وي خو سر ته رسولې د ګرانه کلیواله دا منم چې مینتوب به اسان کار وي مننه دا منم چې مینتوب به ډېر اسان کار وي خو سر ته رسولې د ګرانه کلیواله او زه به د شپې غرو رغو درو کې اوسم په تا پسې مزل کړم په دا شانه کلیواله او راشه نن بیا هغه په ګډو وډو سر دی ته یې خوښه د زړګي جانانه کلیواله راشه نن بیا هغه په ګډو وډو سر دی ته یې خوښه د زړګي جانانه کلیواله او چې تر کومه پورې را نشي دې خواله مبارز ویم تر هغه پریشانه کلیواله یو ځل بیا دغه مننه چې تر کومه پورې را نشي دې خواله مبارز ویم تر هغه پریشانه کلیواله ډېر مبارز صاحب په کوم فورم کې دی شعر لیکلی؟ ما روماني شعرونه ډېر لیکلي یعنې غزل سبک کې دې کار کړی دی؟ غزل سبک کې مې کار کړی ده او غزل هغه هم بیا روماني دي څه ډول شاعري په کې حماسي شاعري روماني شاعري وطني شاعري څنګه حماسي شاعري مې هم خوښېږي خو دا روماني شاعري مې بیا له هغې نه څه چنده زیاته د کوم شاعر څخه مو الهام اخیستی؟ نن عصر کې د شاعر عثمان تنها بل شعر لري راته ووایه؟ هو انشاءالله شعرونه خو ډېر دي نو یو متل ده وایي خانه ګرګ یوسفغان نه په دري ژبه کې ده په مینه یې درله اورو بلکل له ډېره درده په خندا راغلمه له ډېره درده په خندا راغلمه مننه له ډېره درده په خندا راغلمه چې ستا له دره بېنوا راغلمه او لیونی شوی په دروغو نه یم لالیه دا دی په رښتیا راغلمه او ما انتظار ستا د راتلو کولو را نغللې ځکه دې بیا د کور پخوا راغلمه او ته له خندانه ډکه خوله ګرځوه زه خو له غمه په ژړا راغلمه دا شعر یو ځل بیا مننه ته له خندانه ډکه خوله ګرځوه زه خو له غمه په ژړا راغلمه
او پرون یې مخ راته ښکاره نه کړل پرون یې مخ راته ښکاره نه کړلو مننه پرون یې مخ راته ښکاره نه کړل ای مبارزه نن ورپسې بیا راغلمه ای مبارزه نن ورپسې بیا راغلمه ډېر ښه مبارز صاحب په کندوز کې څومره شاعران شتون لري ستاسو په نظر زما په اند خو په کندوز ولایت کې ډېر شاعران دي سلو نه به بره وي ډېر به وي ځکه د شاعرانو په هکله کندوز هم د شاعرانو یو د افغانستان د شاعرانو یو برخه ده ځکه ډېر شاعران دي چې موږ او تاسې د استاد پسرلي صاحب یادونه وکړو داسې په نثر و هغه کې لیکنو کې شپون صاحب نو داسې ځینې نور شاعران چې زموږ له هیره وتي دي یعنې شاعران په کندوز کې ماشاءالله ډېر زیات دي ډېره مننه په نن عصر کې بیخي زیات شوي دي په کندوز کې خدای دې وکړي چې نور هم زیات شي دي ځکه شعر چې ده د ټولنې انځورګري ده لکه څنګه چې پوهېږئ مبارز صاحب آیا ستاسې رابطه د شاعرانو سره څنګه ده چې پېژنئ نه پېژنئ څنګه یو څه خو پېژنو نو زیاتو سره تقریبا شپېته شاوخوا کې موږ یو بل سره رابطې هم لرو هغه بعضې چې لرې دي زموږ څخه نو انشاءالله موږ هم دا کوشش کوو چې هغو سره هم خپلې رابطې ټینګې کړو او هغو سره هم رابطې وساتو ځکه دا پوښتنه مې درنه وکړه اوس خو په ټولنیزو رسنیو کې چې موږ داسې ګورو لکه فیسبوک ده وټساپ ده دلته په نورو ولایتونو کې مثلا موږ تاسې د خوست پکتیا یادونه وکړو هلته شاعران مثلا د ننګرهار ولایت یادونه وکړو هلته شاعران یو بل سره په ټولنیزو رسنیو کې په فیسبوک کې سره پېژني اوس د اوس مهال لپاره وټساپ ډېر یو ښه وسیله سوې ده چې شاعران سره راټول شي او خپل ادبي تنده سره ماته کړي تاسې داسې کوم په ټولنیزو رسنیو کې داسې کوم هڅه کړې ده که نه ده کړې موږ شاعران وروڼه چې دي له موږ سره ډېر دي په وټساپ لارې یو بل سره رابطې ساتلې دي او غواړو چې راتلونکي کې نورې هم رابطې ټینګې کړو نو موږ ځان ته ګروپان لرو په وټساپ کې نو موږ د شعر په باره کې د نور هر څه چې وي ستونزې وي موږ خپل یو بل سره شریکوو نو موږ سره په وټساپ کې شته دي شاعران شپېته نه شاوخوا داسې رابطې لرو سره ډېر مبارز صاحب یو شعر درڅخه اورو سلامت ولې نه شعر خو سته دی انشاءالله غزل ته به راشم وایي ډېرو غمونو سره یار دې کړمه ډېرو غمونو سره یار دې کړمه ډېرو غمونو سره یار دې کړمه په خپله مینه کې بیمار دې کړمه یو ځل بیا دا شعر مننه ډېرو غمونو سره یار دې کړمه په خپله مینه کې بیمار دې کړمه او کومو دردونو نه چې زه وېرېدم هغه دردونو کې ایثار دې کړمه حد دی نو کومو دردونو کې کومو دردونو نه چې زه وېرېدم هغه دردونو کې ایثار دې کړمه او ته لیونۍ په مینه نه پوهېدې ځکه په لاره کې ګزار دې کړمه ته لیونۍ په مینه نه پوهېدې نو ته لیونۍ په مینه نه پوهېدې ځکه په لاره کې ګزار دې کړمه اختر صاحب وایي ته شش محل کې زندګي تېروه زه خو له ژونده توبهګار دې کړمه ته شش محل کې زندګي تېروه مننه ته شش محل کې زندګي تېروه زه خو له ژونده توبهګار دې کړمه او مبارزه مینه دې نشه غوندې وه ځکه په زړه باندې خمار دې کړمه مبارزه مینه دې نشه غوندې وه ځکه په زړه باندې خمار دې کړمه ډېر ښه مبارز صاحب شعر مطالعه کوئ هو د چا شعرونه دې ډېر مطالعه کړي ما شعرونه چې دې مطالعه کړي دي ډېر په نن عصر کې شاعر عثمان تنها او چې منځنۍ دورې ته موږ ولاړ شو کلاسیکه دوره د رحمان بابا شعرونه ما ډېر مطالعه کړي دي آیا داسې کوم وخت هم سوی دی چې تاسې د رحمان بابا کودیات واخلئ او مطالعه یې کړئ داسې د هغوی کتاب مطالعه کړی هو ما د رحمان بابا کتاب کلیات راسره شته ده نو یو ځل مې هغه ویلی ده بیا مې شروع کړی ډېر شوق باندې او زه دا کوښښ کوم چې د رحمان بابا شعرونه زه له یاده یې زده کړم ډېر مبارز صاحب د خپرونې په دې برخه کې ورڅخه یو بل شعر اورو مننه شعر ته به راسم وایي درپسې مې د مین زړګي ازار دی درپسې مې د مین زړګي ازار دی مننه درپسې مې د مین زړګي ازار دی چې لیدلی د اشنا د غم بازار دی
او د رقیب سترګې ړندې شه په هر ښکلي محبت خو مې پیرزو په خپل دلدار دی. یو ځل بیا دا شعر. مننه د رقیب سترګې ړندې شه په هر ښکلي محبت خو مې پیرزو په خپل دلدار ده. او زه هر قدم په مینه ښکلومه که جانان دی که رقیب دی که ریبار دی. او څه د حسن په رڼا باندې مین دی څه مې زړه د محبت د دنیا ښار دی. څه د حسن په رڼا باندې مین دی څه مې زړه د محبت د دنیا ښار دی. او داسې مست نشه دی خمار دی اختر صاحب. داسې مست نشه دی خمار دی مبارز به مې د ګل شوی ګزار دی. مبارز سره یو ځل بیا دا شعر. مننه داسې مست نشه دی خمار دی مبارز به مې د ګل شوی ګزار دی. ډېر ښه مبارز صاحب د چا په شاعري کې خپل ځان ویني؟ د شاعر شهاب رحیمي زما یو نږدې ملګری چې تقریبا ما هغه سره یو ځای لوی شوي یاستو په یو کلي کې هغه هم ماشاءالله ډېره ټاپه شاعري کوي شهاب رحیمي. نو د هغه شعرو ته چې زه ګورم نو د شعر هغه اصلي مطلب معنا یې زما له شعرو سره ورته ده. صرف کلمات یې فرق کوي. ډېره ټاپه شاعري کوي خوندوره. الله دې بریالی لري. نو د وطن په داسې ځوانانو موږ ویاړو. د کوم شاعر شعرونه مو ډېر خوښېږي؟ په ناصر کې د شاعر عثمان تنها. عثمان صاحب واقعا ډېر شعرونه لیکي. یو بل شعر درنه اورو مبارز صاحب. ته چې خندا کړې شیخان له اختیاره وځي. ته چې خندا کړې شیخان له اختیاره وځي. مننه ته چې خندا کړې شیخان له اختیاره وځي له تا سره ودرېږي ټول سړیان له کاره وځي. دا شعر یو ځل بیا. مننه ته چې خندا کړې شیخان له اختیاره وځي له تا سره ودرېږي ټول سړیان له کاره وځي. او ښکلیا ته په خپل حسن باندې نازونه کوې دیدار ورکړه یار مړ کېږي له انتظاره وځي. واه ډېر ښه شعر. او له نږدې کور څخه سلګۍ غږ اورم داسې ښکاري مسافر له کوره په سهاره وځي. دا شعر یو ځل بیا. مننه له نږدې کور څخه سلګۍ غږ اورم داسې ښکاري مسافر له کوره په سهاره وځي. او یو مین چغې کړې لویه ربه زما خالقه خدایه. یو مین چغې کړې لویه ربه زما خالقه خدایه. زما د زړه قاتل مبارز له دا ښاره وځي. ډېر ښه مبارز صاحب. آیا په کندوز کې د شعر او ادب کوم بنسټونه شته؟ هو موږ په کندوز کې لکه د نورو ولایتو لکه د حسن زلګل مشاعره داسې ورپسې دودیزې مشاعرې نورو ولایتو کې چې دي داسې موږ په کندوز کې د ګل مشاعره لرو. دودیزه مشاعره ده کلنۍ. بدبختانه چې دا 2 کاله 3 کاله تقریبا کېږي چې نه دی ترسره شوی. نو موږ هیله راتلونکي امید ده چې ترسره شي. او خوا کې موږ د سراغ ادبي بهیر په نامه مشاعره لرو. سراغ ادبي بهیر نو موږ په کال کې 2 ځلې 3 ځلې بس داسې چې موقع برابره شي نو موږ د سراغ ادبي بهیر مشاعره مخ ته بیاو. او ډېری د ولایت له صالحو نه نورو لرې پرتو سیمو څخه شاعران راځي خپل شعرونه په دې سراغ ادبي چتر لاندې له موږ سره شریکوي. مبارز صاحب د سراغ ادبي بهیر یادونه مو وکړه که نه؟ اوس ستاسو په نظر دا کوم ګټه یې درلودله چې تاسو د سراغ ادبي بهیر ترسره کړ؟ دا ګټې مو پکې ولیدلې یعنې د ادبي له اړخه آیا کوم شاعران چې تاسو غوښتل هغه راغلل؟ څنګه مثلا د شعرونو هغه مینوال څنګه و؟ او بل آیا کندوز کې خلک له شعر او ادب سره مینه لري نه لري؟ د خلکو ملاتړ له تاسو سره څنګه و؟ په دې برخه کې خو موږ سره داسې خاص کر چا ملاتړ ونه کوي خو بس موږ خپلې هڅې ځلې روانې کړې دي. انشاءالله راتلونکي کې به یې وکړي له موږ سره. خو دې ګټه فایده دا وه چې زموږ دا ډېری لرې پرتو سیمو کې چې کوم شاعران دي یا هم دې ولایت کې
نو دی چې دا په کوم شاعران چې په شعر کې ستونزه لږ لري نو په دې برخه کې چې موږ سره راسي کله په دې سراغ د بهیر کې برخه واخلي د شعر ستونزې هم حل کېږي بس د مینوال راځي د شعر او ادب کوربس کې ډېری مینوال لري شعر او ادب مینوال ډېر دي مبارز صاحب داسې په شعر باندې چې مثلا تاسې د شاعري جوړوئ په شعر باندې داسې نقد کېږي نه کېږي داسې آیا په تاسې باندې ستاسې په شعرونو باندې چا نقد کړی زما په شعر باندې خو تر اوسه چا داسې مستقیمه نقد نه دی کړی او نو زه که څوک را باندې وکړي نو زه په دې کې هېڅ کومه ستونزه نه لرم ځکه چې هر هغه موږ ته نیوکه موږ ته سیده یو درس ګرځي زموږ په دا شعر کې لا پراختیا راځي موږ ته به لارښوونه وشي چې آیا دغه شعر کې ستاسو ستونزه ده دغه باید حل شي نو زه په دې باندې هېڅ کومه ستونزه نه لرم که ما باندې څوک ونیسي انشاءالله زه دا ستاسو په شعرونو باندې چا کره کتنه کړې نه ده کړې زه چې کله استاد لرئ نه لرئ بالکل استاد خو بس هر شاعر ځان ته داسې استاد لري کره کتنې لپاره نو زما استاد چې دی هغه یو دوه دانې دي چې یو شاعر شهاب رحیمي ده چې زما خاص ملګری ده او بل شاعر عثمان طلحه چې بیشتره بیا یادواري وکړله نو زه چې کله شعر ولیکم لومړی عثمان طلحه ته ورکړې که هغه نه وي خوا کې مې بیا یې شهاب رحیمي ته ورکړی کوم چې دغه شعر زما وګورې دې کې څه مشکلې ما ته په نښه کړې چې شعر څنګه راغلی ډېر ښه مبارز صاحب له نظم و نثر سره څنګه یاست په دې برخه کې مې تر اوسه داسې ګام نه دی اوچت کړی یعنې په دې برخه کې مو هڅه نه دي کړې دا هڅه مې نه دي کړې خو ولې ډېر زیات مې خوښېږي خیر د حکومت نه څه غوښتنه ده حکومت نه خو هم دا غوښتنه دی چې زمونږ اول لومړی سر کې دغه د ریډوګل مشاعره موږ ته جوړه کړي کلنۍ دودیزه مشاعره ده او بل موږ سره په دې استراغه د بهیر کې هم مرسته وکړي نوي ځوانان موږ سره د اطلاعات او فرهنګ نه مداخله ده چې هغو سره کوم شاعران ثبت دي هغه هم موږ ته په نښه کړي چې دا څراغه د بهیر ته راسي او موږ سره په دې برخه کې ډېره همکاري باید حکومت وکړي ډېر ښه یو شعر درڅخه اورو سمه ده نوی غزل مې لیکلی دی لږه به شم غزل ته زه د بنګو له نشو ځان ساتم زه د بنګو له نشو ځان ساتم زه د بنګو له نشو ځان ساتم ستا د بېلتون له غمو ځان ساتم ای ظالمه مه کړه ولې مې سېزې ای ظالمه مه کړه ولې مې سېزې زه د زړه له دردو ځان ساتم دا شعر یو ځل بیا مننه ای ظالمه مه کړه ولې مې سېزې زه د زړه له دردو ځان ساتم او زړه راته ویل چې پام څه ونه کړې زړه راته ویل چې پام څه ونه کړې مننه زړه راته ویل چې پام څه ونه کړې زه د بام له اشارو ځان ساتم او اوس مې خلک په صوفي پېژني لاره بدلوم له ښکلو ځان ساتم اوس مې خلک په صوفي پېژني اوس مې خلک په صوفي پېژني لاره بدلوم له ښکلو ځان ساتم او ته خبرې نن مبارز هلته څه ویلی ته خبرې مبارز ته خبرې نن مبارز هلته څه ویلی زه د سپینو له خولو ځان ساتم زه د سپینو له خولو ځان ساتم ماشاءالله مبارز صاحب واقعا موږ ډېر خوشحاله شولو چې تاسې زموږ خپرونې ته راغلئ او زموږ دعوت مو قبول کړم د وروستۍ پوښتنې په ډول تاسې نه غوښتنه مو دا ده چې ځوانانو ته مو څه سپارښتنې دي ځوانانو ته څه ویل غواړئ چې قلم راپورته کړي او په مختلفو برخو کې شعرونه ولیکي یعنې په ټوله کې ځوانانو ته مو څه پیغام دی په ټوله کې ځوانانو ته همدا پیغام دی هغه ځوانان چې په هر ملک ته ځي نو ما زه هم به هر ملک ته ولاړم بس بېرته راستون شوم نور مې توبه وویسته چې بیا به نه ځم ځکه چې په لاره کې ډېرې سختۍ د مرګ راځي ولږه ده تنده ده هر څه ده نو هغوی خپل هېواد کې هلې ځلې وکړي انشاءالله وطن دې خلکو ته ځوانانو ته اړتیا لري او د وطن آبادۍ کې ډېره پراخه ونډه لري بلکل لکه څنګه چې موږ تاسې د ډېرې ښې پروژې لرو او روانې دي ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنله زحمت مو ویست مننه اختر صاحب ژوندی اوسئ تاسو نه هم نړۍ مننه چې موږ ته په دې خپرونه کې
ونډه په دې خپرونه کې موږ ته ونډه راکړه. تاسو نه هم مننه، د کندز رادیو نه هم مننه چې داسې خپرونه یې چمتو کړې ده. نو ډېره زیاته مننه کوو کندوز رادیو، ستاسې خپل رادیو ده، هر کله راسئ نو ځوانانو ته او وطنوالو ته د خدمت جوګه ده او خدمت یو څانګه ده. نو موږ هم غواړو چې ځوانان دلته لا پیاوړي سي او ځوانانو ته کار وسي تر څو بیا په شعري ډګر کې نو شاعران غښتلي سي، د هغوی شعرونه واورو او تر نورو مینوالو یې ورسوو. نو دا د کندوز راډیو د خدمت یوه برخه ده. درنو اورېدونکو، د خیال انځور خپرونې ټولو مینوالو له تاسو څخه هم نړۍ مننه چې تر دې دمه له ما احسان الله تاش محمد خیل سره په دې خپرونه کې مل وئ او خپرونه مو په مینه واورېده. تر بیا چې د نورو شاعرانو او لیکوالانو کوربه ګرځو، تاسې په لوی څښتن تعالی سپارو. الله مو باسي. د خیال انځور. د خیال انځور یا د خپرونه د شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو په پاره ځانګړې شوې ده. په دې خپرونه کې د شاعرانو ژوند ته کتنه او خپل شعري فلسفي انځور وړاندې کوي. وایي ځکه خو مې زړه له غمه ډک له اضطراب دی، ځکه خو مې زړه له غمه ډک له اضطراب دی، خوی دې د اغزیو دی او رنګ دې د ګلاب دی. تاوه دا شزنا وخت واده کېږم، یو ماتم کوم نو پسته واده کېږم. یا د ادبي خپرونه هره جمعه 4 بجې او تکرار یې د یکشنبې د ورځې 2 بجې مه هېروئ. کندز راډیو د ادبي ذوق پالونکي 9.6 FM. د خیال انځور. د خیال انځور